په سپین بولدک کې اوس هم جنگ ختم نه دی. د پاکستان پوځ مطبوعاتو څانګې ISPR ویلي دي چې حالات په مختلفو سیمو کې لا هم خرابېدی شي. ISPR دا خبره هم تصدیق کړې ده چې افغان طالبانو افغانستان خواته چې کوم د پاکستان افغانستان فرنډشپ ګیټ دی یا باب دوستي ورته ویل کېږي هغه تباه کړی دی. د پاکستان افغانستان په وخت سهار 4 بجې شروع شوی دا جنگ لا اوس هم 7 ساعته پس دوام لري. په پکتیکا کې هم تازه خبرونه دا وایي چې جنگ چې دی هغه تود دی. په کورمه کې هم تود دی. په مختلفو نورو سیمو کې هم خبرونه روان دي چې طالبان پاکستان چې دی هغه په یو بل د مختلفو مورچو نه حملې کوي. د نن سهار په سپین بولدک کې چې ما سهار پروګرام کوم ماته د هغه ځای خلکو وویل چې په عامو کلو کورونو او د خلکو د شپې وده د خوبه وو په تیاره کې په هغو حمله وشوه. په دې حمله کې ځینې عام خلک هم وژل شوی دی. اوس په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې خبرې تصدیق وکړ چې نږدې 12 عام ملکي وګړي او 100 ژوبل شوي دي. پاکستان البته داسې وایي چې د چمن په پوله باندې په هغو باندې د 4 مختلفو ځایونو طالبانو او د هغو تر مخه فتنه الخوارج کم چې TTP دی پاکستان TTP یا تحریک طالبان پاکستان نه فتنه الخوارج وی حمله وکړه او په دې حمله کې د پاکستان لخوا نه غوته ځواب وویل شو او پاکستان دعوه کوي چې 15 یا 20 طالبان پاکستان وجلی دي. البته په چمن کې او په سپین بولدک کې چې زما د خلکو سره خبرې کېدې د دې حملې لومړي غږونه د ډزو چاودنو یا مرمیو په سپین بولدک کې اورېدل شو د پاکستان د خوا نه چې کومه حمله شوې وه او په هغې کې په عامو کلو باندې هم په خلکو په کورونو باندې ډېره زیات چې دی بیا راتره خاطره شوې اوس هم روانه ده. تازه انفارمیشن او معلومات دا دي چې د پاکستان د پوځ ملي اردو او د پاکستان د امنیتي سرتیرو یا د پولې د امنیتي ساتونکو او د افغان طالبانو ترمنځ په مختلفه اوږده کې کم ته چې د ډیورنډ کرغیړه د کرخه فرضي کرخه وي افغانان په دې او پاکستان وایي دا سرحد دی په دې باندې په مختلفو چیک پوسټو د یو بل د لوري حملې کېږي. د دې حملو 4مه ورځ ده او شروعات یې 4 ورځې مخکې چې کله د اورګزو په سیمه کې د پاکستان د پوځ یو لیفټننټ کرنیل او یو میجر او 11 پوځي سرتیر ووژل شو. د هغې نه په سباله بیا په خیبر کې 11 پاکستاني پوځیان مړه شو. مازدیګر په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په چیک پوسټه په تربیتي مرکز حمله وشو او بیا د هغې نه وروسته مغسودن په غلام خان کې. نو پاکستان په دغه شپه په افغانستان په کابل کې حمله وکړه او په مختلفو سیمو کې هوایي بریدونه